السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا چای مې درته راوړې. دا چای دلته کښېږدمه. ته بیا ولې دا رقم خفه ده؟ څومره ښایسته هوا ده، یو ښایسته شمال چلیږي، داسې خفه تندی دې تریو نیولی دی. څه کیسه ده، څه پېښه ده واده مې ده چې دونه خوا بد یې؟ واه خو ښایسته هوا دی، بیا هم په وچکالۍ کې فکر باندې، بیا هم په دا کتابچه کې فکر باندې دا نوټونه لیکمه. زه هم چې مکتب ته ځم و راځم یو شی ورسره جوړ شي که به نه شي راسره جوړ. دا د وخت ضایع نه ده. ته استعداد لرې، لیاقت لرې، ته هر څه کولی شې. داسې نه کار څوک وغواړي هر څه کولی شي. خو موږ دغه خبره ده چې موږ ویره لرو، هر کار چې شروع کوو، هر دغه چې کوو ویره لرو. نو ته هم استعداد لرې، حوصله مه بایله، کوښښ وکړه ځان یو ځای ته رسوی شې. خو دا ویره چې دی دغه ویره ایسته کړه، دا لرې کړه. زه هم بیا به یو کار شروع کړم، بیا هم بل کار به شروع کړم، بیا به مې یوټیوب به شروع کړي. په یوټیوب کې به خلک خبرې درپسې کوي. اوس ظاهریان یم چې کوم کار شروع کړم. زه هم که خلکو زما کارونه خوښ نه کړل، خلک به وایي دا ایسه بس کارونه کوي. نو زه به خپل مخ چیرې پټوم. ګوره چې هر کار کوې دا ویره ایسته کړه. هېڅوک اوله پله ماشټر نه دی جوړ شوی، پروفیسر نه دی جوړ شوی. دغه رقم زموږ رقم عادي انسان یې، کوښښ وکړي، درس ووایي، ځان یو ځای ته ورسوي. خو چې دی هغه چې دی هغه ځان د بیرې څخه ایسته کړی، لرې کړی، د بیره ځان څخه لرې ساتي. که چیرې ته ویره ولرې په هر کار کې، دا ستا د بریا لوی دیوال دی، هغه دا ویره ده. متوکله نن سبا دا خلک ډېر سخت قضاوت کوي، دونه کې غلطي وایي که ټول نړۍ ته دې رسوا کړي. غواړم چې داسې یو کار شروع کړم چې عیب ونه لري. ته هر کار کولی شې او وخت ته مه انتظارېږه. ته کله چې وخت سم شي، هر وخت دغه وخت دی. وخت که ته سمیږي که خرابېږي. ګوره دا اوس پرې ولاړ شه، خپل پر ځان کار وکړه، د ځان سره یو شی جوړ کړه. د هغو خلکو په تقاول مه کوه چې ستا په ناکامۍ په تمه ناست یې یا پر تا باندې خاندي. یوازې خپل هدف ته متوجه اوسه، خپل پر ځان باندې کار وکړه، تر څو د ټولنې ته خدمت وکړې. سمه ده، نن سبا به زه کلام پورته کړم، که ناکامه شم بیا به هڅه وکړم، که بیا ناکامه شم بیا به هڅه وکړم. خو زه خپل هدف ته به ځان هڅوم. شابوش، دغه څه چې ما ته پیل وکړې دغه چې خپله د بریا لاره ده. نو زه ځم په دغه خوشحالۍ کې یو ګرم پیاله چای راوړم، ښه خوندور چای ورته راوړم. ته یې په ښه خوشحالۍ سره ورته کښېنه، خپل درس ته متوجه شه. زه یې ښه ترخې چای ورته راوړم، دا چې باندې وچښې بیا به دغه لا ورته فیټ شي. نو زه ځم.